आज का सबसे बड़ा राज ये है कि वो बंदा जो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज एफर्ट करता है, रोज अपने आप को तैयार करता है, वो एक दिन बड़ा चैंपियन बन जाता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इजाज अली। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। دا پریز practice makes a man perfect اله یوز کیږي کله چې تو په یو سکل باندې ټرای کې او تو دا سوچ کې چې زه په دې کې نور خشم. فار ایگزامپل تو فوټبال زده کې او تو د یو فوټبالر نه دا تاسو وکې چې زه په دې کې نور خشم، هغه په جواب کې تاسو دا وایي چې یو نیډ ټو پریکټس مور. پریکټس زموږ په ژوند کې د سره نه ختمیږي، دا د وړوکوالي نه سٹارټ شوی دی او په قبر کې به ختمیږي. که تو یو ماشوم ته سوچ وکې هغه په ډیر شي اکټیویټیز باندې پریکټس کوي. فار ایگزامپل ټاکینګ، ریډینګ، رائټینګ، واکینګ، کوکینګ ایټسټرا. اول ماشوم چې دی په خبرو ویلو باندې پریکټس کوي. تو څنګه راځې؟ هغه الفابیټ زده کی، بیا ورډز زده کی، بیا سنټنس او بیا اخر کې سپیچ. په اول ټرای باندې نه چا سایکل زده کړی نه چا گاډی زده کړی، هغه د هغه پوری پریکټس کوي په سایکلینګ یا په گاډي چلولو باندې چې هغه څونه پرفیکشن ته نه رسیدلی. دا سیم میتھډ تو په هر ایریا باندې اپلای کولی شي. پریکټسینګ ان د سره شته نه. تو یو آرټ زده کې، که هغه میوزیکي، ډانسي، ډرامایي، ایکټینګي. فار ایگزامپل که تا پبجي کړی نو په پبجي کې ټریننګ موډ دی چې هغه ټریننګ موډ تو څومره کې هغه ټریننګ موډ کې د هغه گیم بیسکس دي. هغه ټریننګ موډ تو څومره ډیر کې ستا پریکټس دومره سیوا کېږي په گیم کې به تو دومره ښایي. او یا زمونږ ایج والا چې دی په وړوکوالي به مونږ جی ټي اے وای سیټي گیم کوو. په جی ټي اے وای سیټي گیمز کې به مونږ له میشنز راکول. هغه میشن به مونږ کول نو چې هغه میشن مونږ پاس کړی نه و نو به بل میشن نشو کولی. نو هغه میشن به مونږ دوباره کوو، بار بار به یې کوو. نو زموږ به پې پریکټس سیوا کېدو نو هغه اخر کار هغه میشن به مونږ پاس کوو. نو مونږ به بیا نیکسټ میشن کوو. او یا ډېر فوټبالران چې دي هغه وایي نکل بال پرې کیک چې دی د کرسټیانو رونالډو په شان څوک نشي وهلی. نو صحیح وایي، ځکه د کرسټیانو رونالډو په نکل بال پرې کیک شوټ باندې چې څومره پریکټس دی دومره د یو فوټبالر نشته. نو هغه ځکه دا بال په پرفیکشن باندې وي. نو اخر ولې مونږ د یو کس نه په فرست ټایم یا په فرست ټرای باندې د هغه نه پرفیکشن غواړو؟ که په سکول کې ټیسټ ورکوي د هغه نه پرفیکشن غواړي، که ایگزام کې فرست ټایم د هغه نه پرفیکشن غواړي، که پریزنټیشن یې نو د هغه نه فرست ټایم په هغې کې پرفیکشن غواړي. د یو کس ډیموټیویشن د سره کوئ ما چې تو نشي کولی، تا ته ګوره. او د زمونږ د خلکو دا خبرې، یو کس یا یو ملګری یا یو ورور یا یو زوی خپل مشر ته خبره کوي یا هغه سره څه آیډیا شیر کوي یا هغه ته وایي چې زه دا آرټ زده کوم یا دا سکل زده کوم، نو هغه ډیموټیویشن سٹارټ کړي. ډیموټیویټ کولو نه ښه ده چې هغه ته ووایي په دنیا کې هېڅ ګران کار نشته، دا ورو خلک په خلاره زده کوي. که هغه هر څه ویډیو ایډیټینګ یې هر څه. داسې یوټیوبر نشته چې هغه فرست ټایم باندې داسې ویډیو جوړه کړي او هغه اسکر ایوارډ اخیستی.